الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا أحدي صمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا
वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा हर मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का। खुदा हर मुश्किल में खुद मुश्किल कुशा है अपने बंदों का। किसे बंदे को मैं मुश्किल कुशा कह दूँ ये मुश्किल है। दरूद शरीफ हुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अज़ीज़ानो, द तंगी द दादू द खानशाह कली और द गिरद नवाह द इशाअत व तौहीद व सुन्ना गैरू मुसलमानानो उलमाए किरामो मशरानो नौजवानानो रुणो कलाचे परवरदिगार आलम कायनात वजूद के रावस्तल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पैदा को और पहाग की रूह वाचो बअल्फाज दीगर द अज़लना द औलिया रहमान और द औलिया शैतान यादा से ओगना चे द हक और द बातिल यादा से ओगना चे द अल्लाह खुदाई कुव्वतुनो और द शैतानी कुव्वतुनो कशमकश शोरोश। पहरा ज़माने के द अल्लाह और द अल्लाह अम्बिया और बंदगान और औलिया और रहमान दा कोशिश भी चे कमरब दा दुनिया जोड़ कड़े दा कमरब चे दे कायनात खालिक और मालिक दे न द औलिया और रहमान दा कोशिश भी चे खलक अल्लाह तरफ तरह उगाड़ी और द अम्बियाओ और द अल्लाह द दोस्तानो दा फरीज़वी चे खलक ने के तरफ तरह उगाड़ी और द बदैन मन की
او د شیطان او د شیطانی قوتونو کوشش داوی چې انسان مخلوق خپل خالق هیر کی دهغه احسانات هیر کی دهغه قانون شاته وغورځوي او خلق فتنه او فساد طرف ته راوغواړي. نو پروردگار عالم د فساداتو د دفع کولو د پاره د فتنې د ختمولو د پاره د شرکیاتو د ختمولو د پاره د بدعاتو او د منکراتو د ختمولو د پاره الله وا سلسله جاری کړه چې هغه ته انبیاء کرام وایي. اټولنا اول نبی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار عالم راولے گلو اغلی یو ټوس دستور ورک آغا دستور د تمامو انبیاء کرامو دستور دے آغا دستور بیا د نوح علیہ السلام همو آغا بیا د ادریس علیہ السلام همو آغا دستور کرتے کرتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راو رسیدو. آغا دستور کے دو ٹوک الفاظ سر اعلان دے چلا الہ الا اللہ نشتا لائق د عبادتونو نشتا د فریاد اوریدلو قبل ولو والا نشتا د نظر و نیاز مالک و خالق نشتا اولاد ورکولو والا نشتا حاجتونو پر کولو والا نشتا د غیب و باندې پویدلو والا نشتا بگڑی بنانے والا نشتا د سینو پر آزنو باندے پویدلو والا مگر صرف اور صرف سوک دے دا کلا چه دا ناراو لگے دا شیطان او دا حق پچلو باندے ور ولگے دا حق قسم و خڑو چه پروردگار عالمان زتا دران دے درگاہ کرم زما دستا پسات باندے قسم وی زبا ستا بنی ادم ستا عبادتو دے منشور تن پریگ دمام کرتے کرتے شیطان ہمیشہ د خلق گمراہ کولو کوشش نہ کول اور رب العالمین د حق پا مقابل کے انبیاء کرام را لے گل ہر نبی بچراغے حق با د شرک د جنازی د وستلو کوشش وکو حق با د حق مسئلہ بیان کڑا اے د جماعت شاعت توحید و سنہ کارکنانو نو ہرا زمان کے بعد انبیاء و متبعین دیر کمو حق با قلیل تعداد کیو گمراہی با دیر زیادتوا شرکیات بزیاتو بدعات بزیاتو خود یو اللہ نو مغستلو عالبا ہر جے کی دیر تن تنہاو حغبا یوازیو حغبا پتادات کی کمو دا کشمکش حتیٰ کہ ہرا زمان کے جاریو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پورے اللہ بانبیارا لگل حغل بے دستور ورکولو کلا د انجیل پا شکل کے کلا د زبور پا شکل کے کلا د تورات پا شکل کے کلا د صحائف و اسمانیوں پا شکل کے انبیارات لل کلا د آدم علیہ السلام پنوم کلا د نوح علیہ السلام پنوم کلا د شعیب علیہ السلام
کلا ادریس علیہ السلام، کلا ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ دا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترور رسیدہ. پیغمبر علیہ السلام تا رب العالمین یو دا سے دستور و منشور ورکو ورتوی چھے پیغمبر تمنگا خاتم النبی جوڑ کڑے تا نرستو بل نبی دراتللو والا نشتا. تا لزیو داسی کتاب درکوم اللہ جل جلالہ دہاغی تذکر کئی پروردگار عالم فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان. برکتن والا ذات دے، برکتن والا ذات دے، آغا ذات دے چہغ نازل کڑے دے داسی کتاب، داسی دستور، داسی منشور. اللہ جل جلالہ حقیل نور کڑے دے الفرقان الفارق بین الحق والباطل. داسی کتاب اللہ را لے گلے دے چاگا تور اس پن کی فرق کئی. داسی کتاب پروردگار عالم را لے گلے دے حق و باطل کی فرق کئی. داسی کتاب اللہ را لے گلے دے جائز و نجائز کی فرق کئی. داسی کتاب اللہ را لے گلے دے اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان جدا کئی. داسی کتاب پروردگار عالم را لے گلے دے زمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی اخپل امتا اے زما امتا کچرے غواڑے چے منگ دے اچت شو، غواڑے چے منگ دے عزت من شو، غواڑے چے منگ دے اتل زر قوم کی سر بالا و سر بلند شو. کلا چے ورز دا قیامت شی آغد شروع مخلوق نو نساء تراخیری انسان پورے با طول مخلوق اللہ را جمع کی اتلس زر قومنا دا مختلف انواع و اجناس دا طولو پا مخکبہ حساب و کتاب کی گی. اے پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے زما امتا کچھری تا عزت غاڑے تا سر بلندی غاڑے تا امن غاڑے تا توحید غاڑے تا عزت من کے دل غاڑے تا سر لوڑے دل غاڑے نو دا پا نصب باندن کی گی. قرآن کریم اعلان کڑے دے صفا واضح اعلان رب العالمین کڑے دے چکلا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. اے خلقو ننو رضی خطاسو پا یو بل باندے دعوائے چیز سید یما ز خان یما ز ملک یما ز نواب یما تو فلانے ستان سب کمزورے دے زمان سب زورور دے یر جی میں کالے والا ہوں تو گورے والا ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے. رب العالمین فرمائے خبردار دا خود دنیا خبری دی، دا خود صرف اور صرف دنیا پوری محدود دا زکا چھ دنیا کے خود مختار ہے. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. کلاچے ورزد قیامت راشی حساب و کتاب شروع شی دا رب العالمین مخیطا ودرے گئے کلاچش کو لیلہ پغور کڑے شی او دا ہرچ درہم برہم شی. اللہ فرمائی فلا انصاب بینہم ستاسو مینس کے بہت قسم تد نصب رشتے پاتے نبا بیا تور لگی اور نبا بیا سپن لگی نبا خانو نواب پکاری گی.
هغه وخت د پارا انسانا کت چرې سر لوړې دل غواړي ته عزتمن کې دل غواړي ته بدن پټول غواړي خپل ګناهونه پټول غواړي هغه د توبې په جامه کې او کپڑا کې انغختل غواړي نو جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اعلان کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما اے خلقو کچری سر لڑولے دلوڑے دل غواڑے سر بلندی غواڑے دا قرآن کریم خپل کے نو تاسو بسر بلند و سر بالا شے دے وڑو وڑو ماشمانو دے وڑو وڑو گلالیو ننچ دا اللہ جل جلالہو کتاب سرا تعلق جوڑ کا او صرف ناظر باندے قرآن کریم ختم کا دنیاوی تبار سراہم اخروی تبار سراہم اللہ جل جلالہو دویلہ عزت ورک کورے نکو جواب راکے ورک کورے نکو ټول دنیا به دوی ته سترګې غړی دا هغه خوش قسمت دی چې د دوی په سر باندې یو تاج خودلی شوی دی اگر چې هغه وړوکی رومال ښکاري دا هغه رڼا دوی ته ملاو شوه هغه ضیا ورته ملاو شوه هغه نمر ورته ملاو شو هغه سپوږمۍ ورته ملاو شوه هغه ټارچ ورته ملاو شو چې هغه به په ورځ د قیامت باندې پل صراط باندې تیرے دلو دا پارا سختو تیارو کے پکار رات للو دا پارا اے خلقا دا قبر پتورو تیارو کے نبا بلبونوی نبا حلتا لالٹینوی نبا حلتا بلیو شیوی حلتا کرنا کوی نچ شیبائی کئی لگ پزور وایا حلتا درنا کولو کتاب چشے دے پولیس رات باندی مختلف تیارو کے درنا کولو والا کتاب چشے دے اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان دا سے لوئے رب دے دمرا عظیم ذات دے و دمرا لوئے احسان کڑے دے آگا برکتنو والا ہو گنے آگنا دا برکاتو تمولرے آگنا دا خیر و دا شر تمولرے آگا اچت و گنے آگا بلند و گنے دا غیزت و قدر وکے وما قدر اللہ حق قدر اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی اعلان کئی اے انسانا در اب چی چمرا مرتبہ پکار دا اگا چی چمرا لوئی گنل پکار دی اگلا چی چمرا عزت پکار دے اگا باندی چمرا توکل پکار دے اگا باندی چمرا ایمان پکار دے اے انسانا تا دا آگے حق ادا نکو ولی فرق نشک ولی زکاة چتا فرقان ندے حاصل کرے اگا دا حق و دا باطل پمینس کے دا فرق کولو والا کتاب دے ندے ویلے اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی اے دا اشاعت توحید و سنہ کارکنانو اے دا پاکستان موحدینو اے دا اللہ جل جلالو پاک نوم اغسطلو والا رب العالمین چکلا تذکر کئی یو طرف تا دا پروردگار عالم تذکر دا بل طرف تا دا قرآن کریم تذکر دا بل طرف تا ورسر دا محمد مصطفیٰ تذکر دا دا اللہ لویتا و گورا دمرا لوی تسلیمی پا خلق باند رب العالمین اخبلا لوی ور باند منی مقام ورتخائی مرتبہ ورتخائی اللہ جل جلالہ ذکر دا محمد مصطفیٰ کئی علی عبدہی دا جناب محمد مصطفیٰ تذکر کئی چخپل بند باندے
अखपल बंद बांदी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुमरा लोई शख्सियत दे, सुमरा लोई मर्तबा दा, सुमरा हुस्न जमाल दे, सुमरा कमाल दे, खातमुन नबीन दे, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन दे, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन दे, मुकाम पखपल से मर्तबा पखपल से व शक्क मिन इस्मिही लियुजिल्लहु वशक्क मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फज़ुल अर्श महमूदुम व हाज़ा मुहम्मदु। दुमरा लोई शख्सियत दे चखपल नूम ने दुनुमरा जुदा करे दे, मुकाम ये उगोरा, मर्तबा ये उगोरा, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु चिकला दाग जिक्र कई नुवै अला अब्दिही ए खल्का दा अल्लाह जल्ल जलालुहु पौड़ान दे दाग मर्तबा दयो बंदा दा दसिदा कम सड़े छे दा अल्लाह कामिल बंद जोड़ शे दा लोई मुकाम दे, कम सड़े छे दा अल्लाह सही बंद जोड़ शे दा द विलायत मुकाम दे, दा लोया मर्तबा दा दरब मख के छे मुकाम जोड़वे अखपल मुकाम ब खत्म के चशे ब खत्म के मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मरता बचा हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मरता बचा हो, के दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। ए द खान शाकुरन वाला ए देशातु तौहीद व सुन्ना नूम अगस्तलो वाला ए द रब्बुल आलमीन कलिमा तय्यबा वयलो वाला ए द पाक मल्क पाकू सिदुन को याद व साथे कला छिद रब्बुल आलमीन मखी तराशे कला छिद परवरदिगार आलम तज़किरा राशि बल तरफ तदम बे आओ दावले आओ तज़किरा राशि नुलोई मुकाम मर्तबद चादा अल्लाह फरमाई याद का द कुरान करीम लहजा याद का नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दी बलजे के परवरदिगार आलम ऐलान कई कला छिद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अर्श तज़किर कई मेराज ता द बुतल लो तज़किर कई अल्लाह ऐलान कई सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी पाक दे हक़ज़ात लूई दे हक़ज़ात लूई मर्तबे वाला दे लूई कुदरतुन वाला दे वही खालिक वही मालिक वही मुश्किल कुशा सबका वही खालिक वही मालिक वही मुश्किल कुशा सबका वही एक गौस आज़म है यही ललकार देता जाओ। नारे तकबीर नारे तकबीर इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। अल्लाह जल्ल जलालुहु मर्तबा दुमरा उछतदा कला चद मोहम्मद मुस्तफ़ा लोई मुकाम जिक्र कई लोया मर्तबा जिक्र कई न ऐलान कई सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी तो रशपके छे बोतले ओ अखबल बंदा तो रशपके आसमानुनो तबोतले हो और आसमानुनो सैले वर बांधे कड़े हो जन्नतु न वर तखुद लियो। अल्लाहु अकबर बलाय वा के राया दशवा
اے د کلمہ توحید ویلو والا اے قرآن کریم سره محبت لرلو والا کمو خلقو چې زمکه باندې قرآن حاصل کړو چا چې زمکه باندې قرآن سره تعلق جوړ کړو مینه جوړه کړو هر زمانه کې په هر زمانه کې د قرآن منلو والا او د قرآن نه منلو والا باقاعدہ فرق وی عاداتوں کے فرق اخلاقوں کے فرق غیرت کے فرق سر لوڑے اور سر ٹیٹے کے فرق حسن کے فرق کمال کے فرق جہاد کے فرق جنگ کے فرق دفاع کے فرق ٹولنا لوی وضاحت پاکستان و ہندوستان و گورا ہندوستان دمرا لوی ملک دے خلق وی چی دمرا نفوس لری دمرا خلق لری بے ادبی معاف پاک زے کے ناپاک تذکرہ خنی چکچری اغوی زمن طرف تا متیازیو کی سیلاب بت جوڑشی پاکستان دا حق پا مقابلہ کی نفوس پا اعتبار کم تعداد پا اعتبار کم رقبے پا اعتبار وڑو کے ٹیکنالوجی پا اعتبار کمزور ہے دنور و معاشی نظاموں مطابق غریب ملک فقیر ملک لیکن قرآن منلو والا قرآن نہ منلو والا کلچ جنگ راشی کلچ حملوشی کلچ مٹ بیڑ جوڑشی جازون پریوتی او سربازان یہ زمنگ دا فوج پلاس کی ولی دا فرق دے دا قرآن منن کو او دا قرآن نہ منن کو دا فرق دے دا اللہ دوستانو او دا اللہ دا دشمنانو دا فرق دے پسمک دا اللہ کتاب سر امین لرن کو او دا اللہ کتاب سر دشمنے کو ان کو دا خکارا فرق دے 65 کے واضح ہو 71 کے واضح ہو اے زڑے صفے ورانے کا زڑے خبر ورانے کا پرون بلا ورز دا څو ورځې کیږي زمنګ دا ناس بچیو ته هم یاد ده چې بلا ورځ راغلل یوازې دوی نو اسرائیل هم ورسره و د اسرائیلو طیاره هم ورسره وه چې ځان ته سپر پاور وایي ځان ته قوت وایي لیکن د قرآن منلو والا او د نه منلو والا فرق واضح دے ما خبر کولا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغا حسین چہرہ آغا سپگ میں نخیستہ انسان وے حسن یوسف ساید بیزاداری آنچی خوبان ہما دارن تو تنہا داری وی نپوئی گمزہ چتالا سرا تشبیح درکڑم گل سرا از غدی ادس پگ میں پا مخدا غندی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چزم کے تراغے تذکر کئی آغا جنتنو کے دگرز دلو کارکردگیو کارگزاری بیانی لکا تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمہ اللہ تشکیل کرے جماعت دا ہر زے کارگزاری بیانی کلاور سر چا بد کڑیوی کلاور سر چاخ کڑیوی کلا چا جماعت نوستیوی کلاول چا کنزلی کڑیوی کلے چا استقبال کڑیوی آغا پخپلو اوخ کو باندے آغا پخپلو اوخ کو باندے آغا رویدات تیروی میں فلان جگہ گیا تھا لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لیکن یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے اید خان شاہ کورنو والا اید خان شاہ کلی والا اید تنگی والا تکلیفنا بہم برداشت کئے مصیبتنا بہم برداشت کئے گنزل بہم برداشت کئے تبا جواب نہ کئے تبا بدے
خیر دے نوائے تبا فساد نہ جوڑوے دا ہر سبا ازغمی ولد چاد پارا دا ہر سبز غمی در رب العالمین در ازاد پارا نبا دی دنیا نظر کیوی نبا دی پیسہ نظر کیوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کارگزاری بیانے زجنتنو کے روانو ما د پخو کشارے واورد اے ما پختن اکڑا دا کشارے د چا دے دا پزمکا باندے حقا طالب دے دا پزمکا حقا سڑے دے چاگ قرآن سر مین جوڑا کڑے دا حقا دا رحمان منلو والا دے حقا امر بالمعروف کولو والا دے حقا دا تنگے پا وقت کے جناب محمد مصطفیٰ سر والار دے د پخو کشاری چرتا ورده کیگی عرش باندے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما یقیناً پروردگار عالم پور تقید دے قرآن پزرے سرا اقواما ویزع به آخرین چاچ دی خلاف کڑے دے نداغو حال نناتور لسنیم سوا کالا مخ کے کنم یہ عمر ابن حشامو ننورتا ابو جہل وائی سشے ورتا وائی چاچ دا قرآن خلاف کڑے دے چاچ دا توحید خلاف کڑے دے نامے چے ہر سوا نن قرآن کریم اعلان کئی تبت یدا ابی لہب وطب اے خلقا چاچ قرآن من لے دے اگویت اللہ فرمائی اولائک هم الراشدون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زکا قرآن متن دے او احادیث شرح دا قرآن کریم متن دے احادیث تشریح دے قرآن کریم لالو ندے احادیث سونا دا قرآن کریم حسن دے او احادیث خلا دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگرچہ سندن کمزور دے آغا فرمائی اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم اے خلقا اے مخیرات للو والا اے پنجلسمی صدے والا اے پسماندہ مسلمانانو ٹک دے قرآن و سنت نبالغن دینا خبر ہے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم اے خلق و زما صحابہ کرام چالا چھ ما قرآن ویلے دے چاچے محمد مصطفیٰ نا قرآن ویلے دے آغوئی چھ زما صحابہ داپ مثال دستور دی بی ایہم اقتدیتم احتدیتم کم یو پس چھ روان سے نلار ببیامن دے ولی اولائک هم الراشدون اصلی مرشدان دو امت ما خبر کولا اللہ فرمائی الذي نزل الفرقان على عبده آغا ذات دبرکتن والا دے چاغ قرآن نازل کڑے دے اخبل بند باندے اخبل کامل بند باندے چاغا محمد مصطفیٰ دے صد پارے نازل کھڑے دے اے خلقا فرقان کار سدے او دا حقا بندہ کار سدے فرقان با اغا بندہ سپے باندے کئی دے باندے بدمون کئی کدے باندے بتاویزون کئی کدے باندے بدنیا گٹھے کنا دے باندے بمال و دولت گٹھے اللہ فرمائے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با دا قرآن کریم رواخلی کوڅه په کوڅه گلے په گلے یو یو بند تبے ورسی اور ټولی دنیا تبا يرولو والا جوړ شي. اے انسانا قرآن زدکا او خلق ور باندې د رب نه ویروا، فتنې به ختم شي، فسادات به ختم شي، دهشتګردي به ختم شي، نافرمانی به ختم شي، حاکم به د رعایاو خیال ساتي، رعیت به د حاکم خیال ساتي. کله چې قرآن منځته راشي پروردگار عالم قانون عجیب دی. کله قرآن کریم کې چې ذکر د پروردگار عالم راشي انسانان اشاعت توحید و سنة د دو مقاصد پاره په وجود کې راغلي دي. اشاعت توحید و سنة کار او مقصد څه شی دی؟ دوه کار کول، قرآن او سنت خلق ته رسول او د خپل ملک خداداد پاکستان دفاع کول. ځکه چې قانون دا دی چې کله ته قرآن او سنت رسول غواړي، په قرآن او سنت عمل کول غواړي، قرآن او سنت ویل غواړي، قرآن او سنت خورول غواړي، نو ستا دپاره ځمکه پکار ده، ستا دپاره امن پکار دی، ستا دپاره علاقه پکار ده، ستا دپاره پاکه خاوره پکار ده چې په هغې کې تاله د الله د دین د بیانولو ازادي. نو کچرې پاکستان خدا نخواسته بد امن شو، کچرې زمونږ ملک امن رانغی، کچرې زمونږ ملک خدا نخواسته د یو کافر لاسته ورغی، کچرې زمونږ ملک باندې د هندوستان او د کفارو جیسے خلکو غلبه راغله، زما او ستا قرآن او سنت بیا بیانیږي؟ هلکه جواب راکې. یاد وساته سعودی ته لاړ شه، قطر ته لاړ شه، دبئی ته لاړ شه، مصر ته لاړ شه، خلق وایي چې یره جي دا ډیر ښایسته ملکونه دي، یره جي عرب دي، یره جي مکه پکې ده، یره جي مدینه پکې ده. سلام مو دی د مسلمانانو مرکز ته، کعبې ته مو سلام دی، مدینې ته مو سلام دی. خو سعودی کې ته قرآن و سنت داسې آزادانه طور باندې نشي بیانولی لکه پاکستان کې چې بیانوي. ته په مصر کې دا نشي بیانولی، قطر کې نشي بیانولی، دبئی کې نشي بیانولی، ابوظبي کې نشي بیانولی. اور ملک ته د دنیا کمی خطې ته لاړ شه چې تاله اسلامي ازادي څومره پاکستان کې حاصله ده بل ځای کې. نو الله جل جلاله کله چې تذکره کوي ما خبره کوله دا حق و د باطل، دا لا منلو او نه منلو والا رب العالمین کتابونه راولېږل، انبیاء راولېږل د څه دپاره چې خلق څوک وپېژني. په مخلوق باندې خالق پېژندل دا اهمه خبره ده. کله چې خالق ونه پېژندی شي، مالک ونه پېژندی شي، بیا حالات خرابېږي. نو قرآن کریم خپلو طالبانو ته اسلوب و طریقه ښایي چې تاسو که صفتونه کوئ، که تاسو لویي بیانوئ، که تاسو مقام بیانوئ، نو ای خلقو د چای بیان کې. لیکن افسوس خبره ده د اشاعت توحید و سنة کابرینو ولې د اشاعت توحید و سنة بنیاد کې خو وجه څه وه؟ دې ملکې داسې جهالت و، داسې تورې تیارې وې او بعض خلقو عوام خپلو ځانونو ته راکینچ کړي وو او د مخلوق دربارونه آباد کړي وو. هغه ځای کې د مخلوق صفتونه کېدل. نن هم چې دا موږ ډېر خلاف د مخلوق د صفتونو کوو. نن یو مسلمان چې کله د الله جل جلاله تذکره راشي نو صرف وایي چې الله فرمایي، الله تعالی فرمایي، خدای داسې فرمایلی دي. بس صرف نیمه انچا نوم موږ د الله الو. څومره الو؟ نیمه انچا نوم. او چې کله د خپل استاد
زد سٹیج سیکرٹریانو ته بار بار وایم چې زمونږ نوم د 2.5 ګزه مه اخلی یره جی زه دعوت خطاب ورکوم فصیح اللسان لذیذ البیان پلان او پلان او پلان او آخر کی منیر شاکر ود اللہ بندہ صفتنو لائق سوک دے اشاعت التوحید و سننا مشرانو دی جماعت بنیاد دے پارے خیو چھ ممبر و محراب کے چا صدا بلند شی و بانگو پا مانز کی انسان اعلان کئی اللہ اکبر طول کائنات نا ڈیر لوئے چوک دے طول کائنات نا زیاد پاک سوک دے طول کائنات نا زیاد مہربان سوک دے اے خلقہ دسلو میاندو نا زیاد رحمت والا ذات سوک دے نو اللہ جل جلالہ چی کلا ذکر در رب العالمین راشی نو بیا تعریف در رب العالمین کئی دا اللہ کتاب اللہ اعلان کئی الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك دا محمد مصطفیٰ تذکر اکڑا علی عبدہ لنڈوا کا اگدوا جواب راکے علی عبدہ وی تبارک الذی نزل الفرقان دیجے پورے دا اللہ ذکر دے چھ برکتنو والا حق ذات دے چھ نازل کڑے دے دا فرق والا کتاب فرقان نازل کڑے دے علی عبدہ پخپل بندہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگد دے کلنڈ دے اللہ کا جواب راکے مختصر غنی ذکر کا علی عبدہ کلچ دا اللہ صفت راگے اللہ فرمائیے خلقہ رب ہو پہ جنے دا قرآن نازل اولو والا ہو پہ جنے کمال در رب پہ جندلو کے دے محمد مصطفیٰ دراتلو مقصد د چا خودلو محمد مصطفیٰ دراتلو مقصد د چالوی بیانولو یو لاکھ سلری سرا کمو بے شنبیاء کرامو مقصد د چالوی بیانولو نو اللہ فرمائی چھے رب ہو پہ جنے خالق ہو پہ جنے دات سوک دے چھے فرقان نازل کڑے دے اللہ فرمائی الذی لہو ملک السماوات والارض آغا ذات دے اے خلقہ دا قرآن نازل اولو والا دا بادشاہ نرے دا شہنشاہ نرے دا گورا دا ملک و حددار نرے دا ولی نرے دا بزرگ نرے دا انسان نرے دا عفریت نرے دا دیوانان نرے دا آغا غٹے غٹے بلاگانے باز خلق ذکر کئے اللہ فرمائی چھے نانا دا قرآن نازل اولو والا ہو پہ جنا آغا ذات دے چھے آغا ستاو لیاو نا ہم لوئے دے ستا انبیاؤ نا ہم لوئے دے ستا بزرگانو نا ہم لوئے دے ستا مور و پلار نا ہم محترم دے الذی لہو ملک السماوات والارض آغا ذات دے چھے دزمکو داسمانونو بادشاہی چال ردا الذی آغا ذات لہو چھے خاص حق لردا لہو خاص حق لردا لام گورا اختصاص دا پارا لہو خاص حق لردا اغسر خدای کے شریکا لگ پزور آئے پا برکت کی شریکا پا برخو کی شریکا اولاد ورکولو کے شریکا تصرف کے شریکا عزت ورکولو کے شریکا ذلت ورکولو کے شریکا مرگ ورکولو کے شریکا زند ورکولو کے شریکا ارے ہیچ یو
شي کې شریک نه لري له ملک السماوات والارض د تمام آسمانونو بادشاہی او د ځمکو بادشاہی خاص چاله ردا اشاعت توحید و سنت نام لینے والو اے د تبلیغ نما غستلو والا اے د دیوبند نما غستلو والا دا ہر سوچی ہر جماعت سردی چھ تعلق دے ہری پارٹے سردی چھ تعلق دے خوچ دا اللہ یوالے منے دا اللہ لوی منے نو شیطان دے زے کے انسان پا ذہن کے شبہ چاہی چھ دزمکو و دسمانونو مالک خو اللہ دے خوب باز اولیاءو باز بزرگانو باز خلق لئے برخ ورکڑی دی چشے ورکڑی دی دا تبلیغ والا رنوئی چھے اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقین پیدا کا کل جملہ دا چشے دے کل جملہ دا لکہ پوئے گئے پہ اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو مڑا چھے خالق اللہ دے لوئے دے یاو دے بس چھے دا اللہ لوئی دے ومن اللہ بس مخلوق کی بیا لوئے ممنا بس خبر ختم مسلمانی وہی دیتا چھے آغا صرف دا یو ذات لوئی منی دا چا لوئی منی دا یو ذات لوئی منی اللہ جل جلالہ کلا چھے دا رب مقام اولوی ذکر شوا شیطان کوشش شروع کو ذہنونو باندے مڑا اللہ خلوئے دے اللہ خو ٹک دے منگ منو خالق دے مالک دے کارساز دے حاجت روا دے مشکل کشا دے خو لو اولیاشتا چھے برخے ولور کڑی دی بازے دا لانا زولی دی اے خلقہ دیجے کہ دے شاعت توحید و سننا شاگردیوں کا دیجے کہ دے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ شاگردانوں سرکینا دیجے کہ دے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ روحانی اولاد سرناستاؤ کا دیجے کہ مولانا امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ شاگردانوں سرلغنی ناشست و برخاست کا اللہ جل جلالہ اعلان کئی ولم یتخذ ولدا اے خلقو خبردار شکونو شبہو کے پرینوزے ایمان دے یقین نامدہ شک سر ایمان خرابی گی اللہ فرمائی ولم یتخذ ولدا ہچو کے دبرخے والا ہچو کے نائب ہچو کے نازولے ہچو کے حکمی بچے یا حقیقی بچے گرزولے نرے ولم یلد ولم یولد دا سے ذات دے چھے ندد نسو پیدا دے او ندے چانا پیدا دے ولم یکن لہو کفوا احد اے خلقہ طول دنیا کے وگرزا نن خو ٹیکنالوجی دیر آلادا نن خو جہازو نرے نن خو خردبینو نرے نن خو سیاری دے نن خو آسمانونو تخلق رسیدلے دے طول دنیا چان کا دا کائنات پہ وہ ٹکڑا کے با رب سرا ہم صفتا رب سرا برابر رب ترسیدلو والا با ہچو پیدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہچو کا غسرا ہم صفتا بس دیتے ہوئے لکھی گی توحید و سنت توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید خودی توحید
چې په ورځ د قیامت باندې د رب العالمین سر بلند کی راوچت دی کی ټولی دنیا کې د سربالا کې او وایي چې دا هغه بنده دی چې ټول دنیا د نظما په وجه خفوا مخلوق خپه کړو او د مخلوق خپه کول کمال دی چې تو دا وایي چې زما مور زما رب نه دی زما خزه زما الہ نه دی زما استاد زما حاجت روا نه دی زما بزرگان حاجت روا نه دي زما بوتان زما مشکل کشا نه دي دنیا کې هیڅ څوک مشکل کشا پیغمبر علیہ السلام تا رب العالمین اعلان کئے اے پیغمبر آدے خلق اعلانو کا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے پیغمبر خلق لدا سے اعلانو کا چیز محمد رسول اللہ اخبر زان دا پارا دا نفع و دا نقصان اختیار نلرما دا نفع و دا نقصان مالک و مختار چوک دے دیتے ہوئے لکھی گی توحید و سنت پا دی بنیاد باندے پاکستان دا ہندوستان نا جدا شوے دے پا دی بنیاد باندے منگا و دا ہوئی دشمنی دا زکا ہوئی دلکونو عبادت کئی منگا دیو عبادت کو اگوی ہزارہا و مختصج دلگئی منگا دچا مخت لگو وہ ایک سجدہ جسی تو گران سمجھتا ہے اے ہندوستان والاو وہ ایک سجدہ جسی تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اشاعت و توحید و سنہ درس و دعوت دغرے دا تبلیغیانو درس و دعوت دغرے دا دیوبند درس و دعوت دغرے چاگا ٹولی دنیا توائی چے خلقا یو اللہ منا یو اللہ تا سجدہ رشا ہزارو درنو کے بدخکت کے دلونا مستغنی شے ہزارو درنو کے بدد ٹیٹے دلو ضرورت درتا نپیخی کل یو بطا ٹیٹے گا کل بلتا یرجیدہ پہ ہندوستان کی یو کروڑ دیوتا دی ما خیال یو کروڑ دی کس دبرے دی کمزے کی چی بطتے او دا چا لسلا سنے دی او دا چا شلا سنے دی پتہ نشتا شاید سنگ بلاگانی تیری شوی کل یو زے کی دا سی کوا کل بل زے کی دا سی کوا نانا مسلمان یک جائی ہوتا ہے ہر جائی مسلمان یک جائی ہوتا ہے ہر جائی دغا فرق دے مسلمان و کافر کے دغا فرق دے ہندوستانی و پاکستانی کے خبر پوئے گئے دغا یو گردے چھے اگوی منگتن ٹھینگی گی دا یو گردے چھے ٹھول عمر پراپے گنڈی کئی خوپا منگ باندے رات للے نشی ولی منگ سرا قرآن دے منگ سرا رحمان دے او اگوی سرا دا شے واصل قوتم دارے نو اشاعت التوحید و سنہ کار دارے اللہ فرمائے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اے خلقہ حدثو کے نزولیلی ولے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اے خلقہ بادشاہ ہے کہ ورسر چوک شریکہ صرف تلے تنہا خالق سوک دے مالک سوک دے حاجت روا سوک دے مشکل کشا سوک دے رب سوک دے فریادن اور دلو والا سوک دے غیب باندے کوئی دلو والا سوک دے اے خلقہ کانی کی دننا چنجیو لرزق ورکولو والا سوک دے سخت مشکلاتو کی چه ورطا ہوائی چه رامدد شانو در رسیدلو والا سوک دے دغا دے اشاعت التوحید و سنہ نظریہ دا او دا بز دکیگی پچشی دا اللہ کتاب و دا پیغمبر پا سنتو باندے کہ کل تاسو دا قرآن و سنت ملگرتیا کولا ایوا خبر کم یہ وضاحت اردو میں کرنا چاہتا ہوں
पिछले अय्याम में मैंने बाज़ अफराद, शख्सियात और बाज़ जमात का तज़किरा किया था। लोगों ने ये समझ लिया कि मुफ्ती साहब इन अफराद, इन शख्सियात और इन जमात के नज़रियात और अकायद की तायीद करता है। क़तअन नहीं। मैंने ये तज़किरा उनके अकायद और नज़रियात को अपनाने या पसंद करने की निस्बत से नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना की तज़किया और सफाई की बुनियाद पर उनका तज़किरा किया कि इशाअत तौहीद व सुन्ना वो पाक जमात है और हमारे कारकुनान को ऐसा पाक होना चाहिए कि वो किसी का भी बुराई से तज़किरा ना करे, किसी पर भी फतवों की बुछाड़ ना करे, इसलिए कि ज़्यादा लोगों पर बुरा भला कहना, लोगों पर फतवीबाजी करना मुल्क के अमन व अमान के खराब होने के साथ साथ इशाअत तौहीद व सुन्ना की दावत में रुकावट बनने का खतरा है। हम चाहते हैं कि इशाअत तौहीद व सुन्ना की ये दावत सारी दुनिया को पहुंच जाए, सारे लोग कुरान और सुन्नत के मानने वाले हो जाएं। लेकिन अगर हम किसी पर बुरा भला कहेंगे, सब शतम करेंगे, किसी को काफिर और मुर्तद कहेंगे, इससे हमारी जमात की दावत को खतरा होगा, मुल्क में अमन व अमान खराब होगा। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अमन व अमान खराब मत करो। तो लिहाजा मैंने जिन जमात और शख्सियात का तज़किरा किया है, मैंने उनके अकायद और उनके नज़रियात को क़तअन न फॉलो किया है, न पसंद किया है, न मैं उनकी नज़रियात और अकायद का साथ देता हूँ। मैं नज़रियात और अकायद वो रखता हूँ जो इशाअत तौहीद व सुन्ना के लिए। अलबत्ता अपनी जमात को चाहता हूँ कि ये गाली गलोच से पाक रहे। और एवा खबर अदा कि इंशाअल्लाह 1 अगस्त बांदेबा ज़मंग इशाअत तौहीद व सुन्ना द टोल मल्क पसता यो मरकजी इजलास हुई पेशावर के जमा प मदरसा दारुल उलूम पेशावर वरज़े 2 बजे इंशाअल्लाह जमील चौक बांधे बाकायदा कसान वलाड़ी लार बखाई जांडो वाला नो टोल मल्क दे इशाअत तौहीद व सुन्ना मरकजी कारकुनान और उलमा अवमदारंग आवाम च मल्क के हर खित्ता की दी आगुई दे इजलास के हाजिर शी इंशाअल्लाह द कुरान व द सुन्नत मुताबिक बा यो खुल रो इदात यो द इत्तेफाक व इत्तेहाद द जमात इशाअत तौहीद व सुन्नत द तरक़े असबाब बलटऊ च मंग खपल जमात मख के संग बूजू मंग द खपल अमनो द मल्क अमनो अमान बसंग बरकरार वसातू मंग बद खपल आवाम और द खपल कारकुनान प माबैन के हम आहंगी व दुस्ती संग जोड़कू न लिहाजा 1 अगस्त 2019 मास्पखीन 2 बजे बरोज़ जुमरात में इंशाअल्लाह दा इजलास हुई द टोल मल्क कारकुनान व जमा दरखास्त चिपकी सवाखले व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह द हाज़िर जमीमान कामिल नसीब का ए अल्लाह चुशुम रसूक रागली दी कदमुने ने के तलो के वाचावा या अल्लाह चुसूक पहर नियत रागली दी रबत वाला जुना वर्का ए अल्लाह चुसूक पहर नियत रागली दी कदम यो कदम बांधे वो तो गुनाह मुआफ़ का ए अल्लाह प यो कदम बांधे दरजात बुलंद का ए अल्लाह ची कमज़े पुरे आवाज़ जी छावर तक वगनी वाले दे या अल्लाह ज़ड़ा जतुन शरई पूरा का ए अल्लाह द चाकुरुनु के इख्तिलाफ़ात भी इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नसीब का ए अल्लाह द चाकुरुनु की बीमारियाँ भी शिफाए कामिला अजल दीन वलवर का ए अल्लाह कद चा वदुननी ने कमल वदुन वर्त नसीब का ए अल्लाह कद चा औलाद नी ने कमल औलाद वर्त नसीब का ए अल्लाह कसूब बीमारान दी तो वल शिफावर का ए अल्लाह कसूब गरीबानान दी परवरदिगार कार द हलाल और रवान का या अल्लाह कसूब द मल्क नबार प गरीबे पसे वत दे पडको मंगोल खपल वतन तरावला या अल्लाह ज़मन प मल्क पाकिस्तान के अमन व अमान रावला या अल्लाह ज़मन प मल्क के कसूब ग्वाड़ी कन ग्वाड़ी कानून द कुरान द सुन्नत रावला
اے اللہ زمنگ ملک تا او د مسلمانانو نور ملکونو تا کفار سازشونه جوړوي یا الله چې څومره سازشیان دي د هغوی طاقتونه خپل مابین کې استعمال کا یا الله تمام غیر مسلمو کفارو دشمنانو نه د زمنگ د ملک او د تمام اسلامی ملکونو حفاظت کا الہ العالمین پروردگار عالم زمون په ملک گرانی دا یا الله قحط سالی دا یا الله بارانونه نشتا یا الله د رحمت باران وروا یا الله دا گرمی په خپل فضل و کرم سره دباو کا یا الله د دې ګرانه پروردگار فراوانی دی رب العالمین د اسانه راولا یا الله زمنګ د ملک معیشت مضبوط کا یا اللہ زمنگ د ملک عرص مضبوط کا یا اللہ زمنگ د ملک محتاجیان ختم کا یا اللہ د تمام مسلمانانو ملکونو محتاجیان ختم کا اے اللہ چې څوک هم راغلي دي او څه حاجت زړه کې نیولې دی یا الله د ټولو حاجات شرعیه پوره کا اے الله کم خلق چې زمنګ په پروګراماتو کې زمنګ د توحید او سنت په بیاناتو کې خنډ جوړیږي اے اللہ هغه بنه پويږي یا الله زمونږ ورونه دي رب العالمین هغه د دې ناکاره کار نه واړوا اے اللہ تو ورته هدایت وکا اے اللہ تو ورته هدایت وکا پروردگار عالم کم انتظامیه والا پولیس والا ادارو والا زمونږ د دې پروګرامونو د ساتنې او د حفاظت د پاره راغلي دي پسرو غرمو ولاړ دي یا الله تدویل اجرونه ورکا یا الله قدمونه پنه کې تلو کې واچوا یا اللہ دا ملک دا مضبوطے سبب یو گرزوا یا اللہ دا خوار و فقیر کلے پا دین باندے آباد کا یا اللہ پا قرآن و سنت آباد کا اے اللہ چی دا کم و معشومان استاد کلام خدمت کڑے دے و ختم کڑے دے یا اللہ دا دا طول قوم و دا کلی دا پارا دا ہدایت ذریعہ گرزوا یا اللہ دا دی کلی خزو و نرو تا دا قرآن و سنت نصیب کا اے اللہ دا دی کلی خزو و نرو تا قرآن و سنت نصیب کا یا اللہ دا دی کلی دا قرون نا دا دین چنے روانے کا یا اللہ کم علماء چې د دې پروګرام ساتنه کړې ده منډې ترړې والی دي اے الله ته ول اجرونه ورکا اے الله کم خلکو چې بیکاټونه کړي دي یا الله هغوی به نه پوهېږي یا الله مسلمان نه بیکاټ کول کفر دی اے پروردگار عالم هغوی زمونږ ورونه دي ته پوهې کا الہ العالمین ته د تصادم شکل اختیار مکا یا اللہ کم خلق چی تصادم او د فساد طرف تا خبر بوزی رب العالمین تا حوی تا ہدایتو کا یا اللہ زمن د کلی و د قوم و د وطن د ملکم نو امان بحال کا یا اللہ چی چاچا حاجتون زڑکی راوڑی دی حاجات شرعیی پورا کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرہ